سلامونه او احترامات دوستانو، یو ځل بیا اسماعیل سیار د خپل یوټیوب چینل باجوړ نیوز د طرف نه تاسو سره مخاطب یم. امید لرم چې تاسو به ټیک ټاک خوشاله او د ژوند په مزو کې وئ. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې تاسو به په خپله بغیر د نمبره په ګروپ کې ځان څنګه جاین کوئ. که تاسو غواړئ چې موږ د په غټو ګروپونو کې ځان جاین کو، نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې تاسو به په غټو ګروپونو کې ځان څنګه بغیر د نمبره جاین کولی شئ. خو تاسو نه زما یو ګزارش دی، که چېرې تاسو زما د یوټیوب چینل باجوړ نیوز نه سبسکرایب کړئ، نو پلیز زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ نشان ووهئ چې تاسو ته دغسې د معلوماتي ویډیو نوټیفیکیشن د ټولو نه مخکې در رسي. نو راځئ چې زه تاسو ته وښیم چې تاسو به څنګه په کومه طریقه باندې ځان جاین کوئ په غټو ګروپونو کې. نو دوستانو، تاسو به د ټولو نه مخکې لاړ شئ د خپل موبایل ګوګل ته. په ګوګل کې به تاسو د خپل فیډ مطابق چې تاسو کوم قسم ګروپ جاین کوئ، نو هغسې لیکل به وکئ. مطلب زه اوس دا یو ګروپ جاین کوم، واتساپ ګروپ نمبر ان پوسټو، نو زه دا سرچ کوم چې په دې کې هغسې ماته ګروپونه راځي څنګه چې زه غواړم او که نه. نو دوستانو، دا تاسو لیدلی شئ چې ماته مختلف فیلډ سره تعلق لرونکي ګروپونه راله. اوس زه لاندې راځم او یو د شاعري ګروپ جاین کوم. دا تاسو لیدلی شئ، دا ګروپ زه جاین کوم. نو تاسو ته زه ښیم چې دا به تاسو په کومه طریقه او خپل واتساپ ته به څنګه دا ګروپ راولئ. نو دا ما کلیک کو. اوس زه لږ لاندې به راشئ، سکرول ډاون به شئ چې ښکته تاسو څنګه راشئ، نو تاسو ته به مختلف دغسې لینکونه راشي. نو چې تاسو ته دغسې مختلف لینکونه راشي، نو بیا به پکې تاسو د خپلې خوښې لینک وګورئ او په هغه باندې به کلیک وکړئ. زه اوس مثال په طور پوسټو بیسټ پویټري په دې باندې کلیک کوم او تاسو ته ښیم چې په دې کې به تاسو څنګه ځان جاین کوئ. نو دا تاسو لیدلی شئ چې مخکې پیج ماته رالی. نو جاین ګروپ به ووایي چې تاسو څنګه جاین ګروپ ووایي، نو تاسو به ډایرکټ واتساپ ته بوځي. نو زه دا جاین ګروپ وام، نو تاسو دا لیدلی شئ چې دې زه ډایرکټ واتساپ ته بوتلم او چې واتساپ پیج ته څنګه راشئ، نو دلته به بیا په جاین ګروپ باندې کلیک وکئ. نو چې څنګه په جاین ګروپ باندې تاسو کلیک وکئ، نو تاسو سره به دا ګروپ ایډ شي. چې تاسو سره دا ګروپ ایډ شي، نو بیا چې دا څه شیر کوي، نو هغه تاسو کتلی شئ او تاسو چې څه پوسټ کوئ، نو دا هغې کتلی شئ. نو په دې طریقه باندې تاسو د غټو ګروپونو سره ځان جاین کولی شئ. او دوستانو، که چېرې تاسو ټیک ټاک یا یوټیوب یا خپل فیسبوک پیج مخکې بوتلل غواړئ، نو تاسو د هغې ویډیو دلته پیسټ کوئ په دې ګروپونو کې. نو دې سره به تاسو لایک، کمنټس او ویوز ډېر زیات راځي. زموږ ویډیو تر دې حده پورې وه. انشاءالله د یو نوي ویډیو سره به یو ځل بیا زه ستاسو سره مخاطب کیږم. تر هغې د نه غواړم اجازت د لوی الله په امان.